په پېښور کې چا دوه خواجه سارا بوتلې دي د ډانس په بهانه باندې چې هلته کې بوتلې دي په زبردستۍ ورسره غلط کار کړی دی او بیا یې پوښي. راځئ مینهواله چې د هغه خواجه سارا ویډیو تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شیر کوو. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چارل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نښاني ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنه د پېښور دوه خواجه سارا چا پروګرام په بهانه باندې د بډابیر بازاهرو ته بوتلې دي چې هغه کسانو چې چا دوو کسانو بوتلو عزتمنو چې هغوی ورته په سر باندې تمانچه ایښې ده او د تمانچې په زور باندې عزتمنو دغه دوو خواجه سارا سره په زبردستۍ باندې غلط کار کړی دی چې د هغې نه بعد یې بیا ورله دمکینې خو مو ورکړي دي چې تا چې موږ کله وغواړو ته به موږ سره راځې دلته کې غلط کار به کوې او ستا پیسو سره کار دی پیسې به درله درکړو او ته به بس بېرته واپس به ځې او چا سره به دې کار به دې نه وي. خو عزتمنو چې خواجه سارا په سرو سترګو باندې جاري او د بډابیر تاڼه کې شکایت جمع کړی دی چې موږ سره دغه شانتې دوو کسانو په زبردستۍ باندې غلط کار کړی دی. خو مینهوال چې هغه کسان تښتېدلي دي او تر اوسه پورې لا نه دي نیولي. زموږ د دې ویډیو مقصد عزتمنو دا دی چې موږ هغه خواجه سارا ته دا خواست دی په هر چا باندې اعتبار مه ساتئ په هر چا سره د پروګرام دپاره مه ځئ لازمي راول ته نه تصدیق اخلئ شناخي کارت ته نه اخلئ یا ته نه تصدیق کوئ چې اخر د کوم ځای کې پروګرام دی د چا دی د چا نه دی نه لازمي په ذمهوارۍ کې ته نه کس نیم ته نه اخلئ. د هغې نه بعد که بیا چا سره پروګرام ته لاړ شي او څوک د سره داسې کار وکړي تاسو ته به بیا خپل دشمن معلوم وي چې موږ سره اخر داسې کارونه څوک مینهوال زموږ د سره تر نن زه خبر د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.